راځو پی ایچ پی کې چې موږ سره بله کوم موضوع ده هغه کوکی ده. کوکی هم سوپر ګلوبل ویریبل دی او په سایټونو کې د دې ډېر زیات استعمال دی. نن سبا چې څونه سایټونه دي د کوکی څخه ډېر زیات کار اخلي، ځکه دا داسې یو شی دی چې د دې په واسطه موږ کولی شو ډېر څه ترسره کړو. هغه څه شیان دي مخکې وایو. ګورئ موږ مخکې کلاسونو کې وایي چې موږ سره سوپر ګلوبل ویریبلز موجود دي چې هغه له جملې څخه موږ ګیټ پوسټ ریکویسټ او سرور ویلی دی. اوس موږ کوکی وایو او کوکی نه وروسته بیا موږ سیشن وایو. ګوره کوکی څه شی دی؟ تاسو سره یو سایټ دی او دغه سایټ چې هر یو یوزر خلاصولو غواړي نو تاسو غواړئ چې د هغه یوزر په پی سي کې یا د هغه په کمپیوټر کې یو څه ډیټا سټور کړئ او دغه ډیټا به چې وي دا به د لنډ وخت لپاره وي. کله هم چې تاسو غواړئ د یوزر ستاسو ویب سایټ چې کله خلاصیږي او د یوزر اړوند یو څه ډیټا یو څه معلومات د هغه څخه راواخلئ او په براوزر کې ځان سره سټور کړئ د یو څه وخت لپاره د یو کار لپاره، نو تاسو کولی شئ له کوکی څخه استفاده وکړئ. وروسته بیا تاسو کولی شئ دغه معلومات راواخلئ او په خپله پروژه کې له دې نه کار واخلئ. دغه معلومات هر څه کیدلی شي، هم کیدلی شي دا تاسو سره دغه یوزر د سکرین ریزولوشن وي یا سایز وي چې دا دغه یوزر چې زما ویب سایټ ته راغلی دغه زما ویب سایټ په چی شي کې خلاص کړی، آیا په کمپیوټر کې خلاص کړی یا په موبایل کې خلاص کړی دی، په آیپډ کې خلاص کړی، کوم سایز کې خلاص کړی، تاسو هغه سایز ځان سره سټور کول غواړئ یا تاسو دغه یوزر لوکیشن ځان سره سټور کول غواړئ چې تا ته دا یوزر له کوم ځای راغلی. همداسې تاسو کولی شئ د یوزر چې کوم ستا په دې ویب سایټ کې ګرځي ته هغه معلومات سټور کړي چې دغه کس زما په دې ویب سایټ کې کوم شیان سرچ کوي، څه شیان ګوري او د دې دلچسپي زما په ویب سایټ کې د څه لپاره دی. او دا موږ ولې سټور کوو؟ د دې له خاطره چې موږ له پته ولګي چې زموږ یوزر زموږ ویب سایټ کې په کومو لار راځي، د کومو ځایونو څخه ډېر راځي او کوم شیان پکې ګوري. کله چې موږ په خپل ویب سایټ کې د کوکیز په واسطه د یوزر څخه دغه ډیټا سټور کوو، مثال ما د سکرین سایز سټور کړی نو ماله په دې پته لګي چې څونه کسان راغلل او د کومو ډیوایسونو نه راغلي دي، ځکه د هر یو کس معلومات به زه په براوزر کې ځان سره سټور کوم نو ماله پته لګي چې مثال 100 کس راغلي او په دغه 100 کسانو کې د 15 کس چې په کمپیوټر نه راغلي او دا 15 نور چې هغه موږ سره موبایل نه راغلي، نو موږ معلومات کې چې زموږ زیاتره یوزر چې هغه موبایل استعمالوي او یا یو کس دی راغی موږ دا 100 کسان دي موږ له پته لګي چې څوک د کوم ځای راغلی، ځکه موږ لوکیشن سټور کوو. نو دغسې معلومات چې موږ د یوزر څخه راخلو او ځان سره سټور کوو نو موږ د کوکي سره استفاده کوو. یوه خبره یاد ساتئ دا چې کوم معلومات موږ سټور کوو دا موږ خپله ځان سره په خپل ویب سایټ یا سرور کې نه سټور کوو، دا د هماغه کلاینټ په براوزر کې موږ سټور کوو. کوم کلاینټ چې راځي چې هر یو براوزر وي موږ هماغه براوزر کې د دې ډیټا راخلو په هماغه براوزر کې ور اچوو او وروسته بیا موږ کولی شو هغه اکسس کړو له هغه نه موږ استفاده وکړو. د کوکیز د استعمال لپاره دوه سټپس دي. لومړنی چې کوم سټپ دی هغه دا چې تاسو به کوکیز کریټ کوئ، کوکی به جوړوئ تاسو او د جوړولو لپاره موږ سره یو فنکشن راځي د سیټ کوکی په نوم باندې او سیټ کوکی کې چې دی موږ سره نو و پر ارګومنټس پاس کیږي. لومړی چې کوم ارګومنټ دی هغه د نیم دی، دلته به تاسو د کوکی ته یو نوم ورکوئ چې بیا وروسته په دې نوم دا اکسس کول غواړئ. بل چې دی ویلیو دی تاسو به په دغه نیم کې کوم یو ډول ویلیو سټور کول غواړئ، چې شی سټور کول غواړئ، ما تاسو چې تاسو هر څه سټور کولی شئ نو تاسو دلته به ویلیو سټور کوئ. دریم ایکسپایر دی، څونه وخت پس دغه کوکی چې دا ایکسپایر شي، ځکه کوکی چې دغه موږ ټول عمر لپاره نه جوړوو، هغه یو وخت لپاره وي بیا هغه موږ ایکسپایر کوو، بیا چک کوو هغه موږ ایکسپایر کوو. نو دلته به تاسو چک کوئ، تاسو به ورله یو وخت ورکوئ چې څونه وخت بعد به ستاسو دغه کوکی ایکسپایر کیږي او دا کوم وخت چې تاسو ورکوئ دا به تاسو په سکندونو کې ورکوئ. کالکولیشن څنګه کیږي هغه مخکې ګورو. پات به ورکوئ، پات نه هدف دا دی چې دغه کوکی چې تاسو سیټ کړی دی دا د کومې صفحې لپاره سیټ کړی او په کومو صفحو کې دا اکسسیبل وي. مثال ما دا کوکی سیټ کړو خو زه غواړم چې یوازې په یوه صفحه کې زما ویب سایټ کې 10 صفحې دي خو زه غواړم یوازې د سپیسیفیک پیج له لارې دا اکسس کړم. که چېرته تاسو غواړئ چې د ټولو صفحو نه چې څونه ستاسو په ویب سایټ کې صفحې دي له هغه ځای نه تاسو اکسس کړئ نو تاسو به دلته سلیش علامه اچوئ. خو که چېرته تاسو غواړئ چې نه زه یو سپیسیفیک پات ورله ورکوم، یو خاص دغه ورله ورکوم د صفحه ورکوم او زه غواړم چې یوازې هماغه صفحه نه د اکسس شي نو بیا به تاسو سلیش نه وروسته د هغه صفحې نوم هم لیکئ، لکه ما اباوټ لیکلی. اوس د اباوټ نه هدف دا دی که چېرته دا کوکي سیټ کوم نو زه دا کوکي کولی شم یوازې او یوازې د اباوټ د پیج له لارې اکسس کړم. دا د دې هدف دی.
ډومین کې به تاسو څه کوئ ډومین کې نه هدف دا دی چې کله تاسو کوکی سیټ کوئ نو ګوره یو موږ سره مین ډومین وي مین ډومین لکه www.iostechpashto.com دا زموږ مین ډومین دی چې کله موږ مین ډومین کریټ کوو نو موږ دغه کوکی چې کله په دغه ډومین کې دغه ویب سټ اړوند سیټ کوو نو موږ کولی شو دغه کوکیز دغه ډومین نه هم اکسس کړو او د دې چې موږ سره نور سب ډومینز جوړیږي له هغه نه هم موږ اکسس کولی شو لکه دا ګورم موږ لیکل test.iostechpashto.com اوس ډومین زموږ سره من دا iostechpashto.com نه خل دا موږ صرف یو نور بل پارت ول اضافه کړی د سب ډومین ویل کی دا زموږ مین ډومین دی دا زموږ سب ډومین دی دا زموږ ډیر جوړولای شو نو دا به چې کیږي کچیر ته موږ دا ډومین کې دا ور چولې وي نو بیا موږ کولای شو چې دې نه هم دا کوکی اکسس کړو او د چې څونه موږ جوړ کړی له هغه نه هم اکسس کولای شو خو کچې ته مونږ بیا دلته په ډومین کې دا یو شی واچو نو بیا مونږ یوازې هم دلته دا اکسس کولای شو په دې کې بیا مونږ دا نشو اکسس کولای شو نو دا مونږ سره د ډومین خبره ده سکیور کې مونږ سره یا به ټرو راځي یا به فالس راځي مطلب دا چې تاسو دغه کوکی سیټ کول غواړئ کوم ډول یوزر ته سیټ کول غواړئ یا کوم ډول ویب سټ ته تاسو سیټ کول غواړئ ځکه چې مونږ سره سکیور نه خبره ده چې SSL ده مونږ سره ویب سټونه چې په دوه رقم یو HTTP دی او یو بل مونږ سره HTTPS دی HTTP چې دا هغه سکیور نه ځکه دا هغه چې کومه ډاټا پاس کیږي نو هغه انکریپټډ حالت کې نه وي نو مونږ چې ډاټا چې پاس کوو مونږه SSL باندې پاس کوو نو SSL چې هغه سکیور وي نو دلته تاسو ټرو پاس کړئ نو یوازې بیا تاسو کولای شئ چې دغه ډاټا چې تاسو کوم پاس کړی چې کله تاسو دلته تاسو ټرو پاس کې نو دې هدف دا چې یوازې هغه ویب سټون کې به دا کوکی تاسو سیټ کولای شئ هغه HTTPS ولري یعنی SSL ولري اخره کې اس موجودي او کچې ته فالس پاس کې نو فالس کې بیا دا نه ګوري چې آیا دغه ویب سټ په خپل ډومین کې HTTPS لري او کنه لري ډایرکټ HTTP وی هم پاس کیږي که HTTP نه وي او ST هم پاس کیږي نو دلته خبره د SSL د سکیورټي ده نو اکثره چې دا فالس خلک ساتي ځکه چې هغه هر ډول ویب سټ وی هلته باید د کوکی سیټ شي بل موږ HTTP اونلی دی HTTP اونلی چې دی دا موږ هدف د دې دا چې کله تاسو دغه کوکی سیټ کوئ دا اوس ګورم موږ PHP زده کوو نو دغه کوکی چې موږ سیټ کوو دا موږ د PHP د لارې سیټ کوو کچې ته تاسو غواړئ چې دغه کوکیز تاسو د PHP د لارې سیټ کړئ د سرور سیټ پروګرامینګ لانګویج د لارې سیټ کړئ او غواړئ د کلاینټ سیټ سکرپټینګ لانګویج د لارې اکسس کړئ تاسو به HTTP ورلا ورکوي HTTP اونلی کې تاسو کولای شئ یا ټرو ورکړئ یا فالس ورکړئ ګوره کچې ته پدې کې تاسو ټرو ورکړه نو دلته تاسو دغه کوکی چې سیټ کړئ یوازې د همدغه PHP د لارې اکسس کولای شئ صحیح ده سرور سیټ کوم پروګرامینګ لانګویج د دین اکسس کولای شي خو کچې دلته تاسو فالس ورکړو نو تاسو سیټ کړئ په PHP کې وي خو بیا کولای شئ د جاوا سکرپټ په واسطه هم دا چې کې اکسس کړئ او کلاینټ یوازې جاوا سکرپټ نه VB سکرپټ هم دی کلاینټ سره چې کوم سکرپټ استعمالېږي دواړو نه بیا تاسو کولای شئ دا چې کې د کوکیز اکسس کړئ نو که تاسو غواړئ چې تاسو کوکیز د جاوا سکرپټ په واسطه هم اکسس شي نو دا تاسو فالس ساتئ او که تاسو ټرو کړه نو بیا به یوازې په دغه سرور سیټ پروګرامینګ لانګویج باندې اکسس کیږي او په کلاینټ سره باندې به موږ سره نه اکسس کیږي نو دا موږ سره د کوکیز د سیټ کولو مکمل پروسیجر دی مخکې به پرې عملي کار کوو نو دا موږ سره یو برخه ده دویمه برخه چې دا هغه موږ سره دا چې موږ به دغه کوکی چې کله سیټ کوو د دې ویلیو به موږ څنګه ګورو نو موږ سره ویریبل چې دی سوپر ګلوبل ویریبل موږ سره کوکی په نوم دا ماته اوس ته ویل چې دا ټول موږ سره اره ده نو دلته بیا موږ څه کوو موږ د غنوم چې دی د کی په شکل پاس کوو چې کله موږ د غنوم د کی په شکل پاس کوو په دې کې چې هر ویلیو موجود هغه به موږ ته راکول کیږي نو دا موږ سره خبره ټوله د کوکی دا اوس به له خیر سره عملی هم وګورئ نو دلته ما سره ما دوه فایلونه دي یو موږ سره فارم دی یو موږ سره ریزلټ دی زه راځم د چې کوم کوکی سیټ کوم نو موږ به څه کوو لومړی به د خپل PHP چې کوم کوډ دی هغه به لیکو بیا به لیکو چې سیټ او سیټ نو څه ورته لیکو چې کوکی چې سیټ کا کوکی سیټ کا نو لکه څنګه چې ما تاسو ته په دې کې موږ سره وډ ول ارګومنټس راځي لومړی چې کوم ارګومنټ دی هغه موږ سره نیم د مثال دی کوکی ته تاسو نو ورکول غواړم مثال د ډیمو نو ورکول غواړم دا یو پارامټر ارګومنټ شو بل چې په دې کې ویلیو چا چول غواړم ته وایم چې دغه کې ویلیو واچو چې my info دا ویلیو پکې ور واچو بل ایکسپایری خبره ده چې تاسو ډیټا ډیټ ورکوي یا تاریخ ورکوي چې څونه وخت بعد تاسو دغه کوکی ایکسپایر شي او لکه څنګه چې ما تاسو ته وی چې د کوم ایکسپایر خبر راځي هغه به تاسو په سکندونو کې ورکوي کیلکولیشن بورډ لکه کیلکولیشن به څنګه کوي تاسو ته هم ګوره کیلکولیټینګ به تاسو په دا ډول کوي چې تاسو سره چې شه ده 8 سکند دي
په یو منټ کې موږ سره 100 سکند وي 80 سکند وي نو چې په یو منټ کې 80 سکند تاسو به دا معلومه چې په یو ساعت کې 100 سکند وي نو دا به راوخته ضرب به کله چا سره د 80 سره چې کله د 80 سره ضرب کړئ تاسو به 3600 راځي نو تاسو د دې مطلب دا دی چې تاسو سره په یو ساعت کې 3600 سکند موجود دي نو دا تاسو سره د یو ساعت کیلکولیشن شو دا تاسو سره چې شو د یو ساعت کیلکولیشن شو نو دا موږ سره چې شو دا د یو ساعت کیلکولیشن دی یعنی په یو ساعت کې 3600 سکند دي اوس که چېرته تاسو کوی چې په یو ورځ کې څونه سکند کېږي یعنی تاسو 40 ساعت باندې څونه سکند کېږي نو دا به راواخلئ او ضرب به کړئ چا سره له 40 سره نو چې کله 40 سره ضرب کړئ تاسو به چې شپږ 400 سکند په یو او ورځ کې وي یعنی په 40 ساعتو کې وي ګورئ ډیر سمپل دی بیا د لکومه په یو منټ کې موږ سره 80 سکند وي نو چې یو منټ کې 80 سکند وي مثال د 80 بزر اوالم ضرب کوم په 80 سره چې موږ له پته ولګي چې موږ سره په یو ساعت کې 100 سکند دي نو په یو ساعت کې 3600 سکند دي صحیح شو اوس چې په یو ساعت کې 3600 سکند ده مثال کته 2 ساعتو لپاره لګي کته 3 ساعتو لپاره لګي که هر ساعت کته مثال 500 ساعتو لپاره لګي نو دا په 500 کې ضرب کی نو چې کله په 500 کې ضرب کی نو دا ته چې په 500 ساعتو کې 3000 سکند وي کته دا مثال د خبره لاسو کې ضرب نو لاسو کې به ضرب کو کته ارسونه چې ضربول غواړي کول شي دا ضرب کی خو مونږ بس کو مونږ د 3600 چې دا به مونږ راخورو دا به مونږ 40 کې ضربو 40 کې ځکه چې دا مونږ ته د یو ورځ لپاره سکند راکې چې 100 سکند دی په یو ورځ کې نو زه به دا راوالم او دلته په دې کې ضرب نو مونږ ته چې شپږ د 400 سکند دی نو مطلب دا شپږ د 400 سکند خبره ده چې دا په یو ورځ یعنی 40 ساعتو کې 2 سکند دی اوس دلته به څنګه لیکو دلته به د څه لیکي چې اوس کوم ټیم دی دا اوس چې کوم ټیم دی د سره به تاسو دا ورچوي دا پر سره جمع کوي ځکه دا راتلونکي ته لاړ شي دا هغه لپاره به تاسو چې ټیم فنکشن بلیږي او ټیم فنکشن تاسو ټیم درکوي دا اوسنه فل حال چې کوم ټیم روان دی دا تاسو له سکندونو کې درکوي نو د تاسو سره به تاسو چې جمع وایي چې به جمع کې د تر به قوس واچو دا پر سره جمع کړو او دا کومه به تاسو لري کو نو دلته ما څوکړو ما دا 40 ساعت راواغستو په دې اوسنی ټیم کې ورواچو نو چې دا مې ورواچو اضافه شو کنه اوس زمونږ چې دغه کوګي چې دا مونږ ته 40 ساعت لپاره سیټ شو که تاسو دا ډیر اول غواړئ مثال د خبر د 10 ورځې لپاره نو دا د یوې ورځې حساب دی کدی شو د لپاره چول غواړل دا راواله ضرب کې مثال کدریو کې ضرب کوم دا به موږ سره د 3 ورځې لپاره شي ځکه دا 40 ساعت دی کنه نو دا اوس 3 کې ضرب شي 40 ساعت یو ورځ وی کنه نو 3 کې ما ضرب کوم 3 شو کله 5 کې ضرب کوم نو دا 5 ورځې لپاره شي کله دا 15 کې ضرب ما نو 15 ساعت لپاره ورځې لپاره شو کله دا 10 کې ضرب کوم نو دا اوس د 10 ورځې لپاره شو ځکه دا د یو ورځ خبره ده او لمون په 10 کې ضرب کړو چې کله مون په 10 کې ضرب کړو 10 ورځې شوې ده او دا بچی کې اوس زمونږ څه شو مونږه نوم لور کو ډیمو ویلیو مور لور کو مای انفو او دا به کله ایکسپایر کیږي دا به فکس 10 ورځې پس دا ایکسپایر کیږي نو چې کله 10 ورځې پس دا ایکسپایر شي نو دا ستاسو براوزر نه ختم شي او دا معلومات خپل کار پسې لاړ شي نو موږ سره پارامټر چیو پارامټر موږ سره دا او چې دا کله ایکسپایر کیږي لاست کوم پارامټر دی هغه دا چې پاد به تاسو ورکوي پاد نه هدف دا چې تاسو د کوکی کوم زین اکسس کول غواړئ چې هر ځین اکسس شي باید نو ما هر ځین ورکړو پاد چې موږ سره ډومین خبره سکیور خبره HTTP آنلی خبره دا شین چې دا آنلاین هاستینګ استعمالېږي دلته موږ ته هیڅ ډول ریزلټ نه راځي چې موږ په لوکل هوست باندې لګیو نو موږ سره فل حال ډومین شته نو موږ سره فل حال HTTP SSL شته او نه هم موږ سره دغه سرور سایت کې HTTP آنلی شته چې موږ په دې باندې چیکینګ کوو نو دې پورې چې موږ کوم پریکټیس کول شاغم دومره چې موږ به نوم ورکو ویلیو به ورکو ټایم به ورکو چې کوم ځای باید اکسس شاغه ورکو باقي چې کوم پارامټر دي هغه آنلاین استعمالېدل شي دلته تاسو دا ریزلټ نشئ کتلی نو زمونږ دا کوکی سیټ کیږي دا اوس فل حال چې دی دا تر اوسه نه دی سیټ دا به کله سیټ کیږي چې کله زه دا صفحه ریلوډ کما کله چې ما دغه صفحه ریلوډ کړه نو زمونږ چې دا کوم کوکی د هغه به مونږ سره سیټ شي نو بیا چې زه راشم او څه به کوم براوزر ته راځم فارم ما خلاص کړی فارم می خلاص کړه نو زه کومه زه دا سفری لوډ کوم نو چې کله په دې سفری سره کلیک کړم نو زمونږه سفری لوډ شو او زمونږ کوکی هم سیټ شوی دا اوس تاسو به دا کوکی څنګه سیټ شو دا همونه کته نو دا همونګه صرف سیټ کړه کته لپاره هم کوډ نه لیکل د کته لپاره چې کله مونږ کوډ لیکو نو مونږ بچی کوو مونږ برا شو ته وای چې مونږ ته ایګو کا چې ایګو کا نو زه ته ما چې انډرسکور او بیا دې چې کوکی او کوکی نو مونږ سره چې او ډیمو نو ته وایم چې مونږ ته ډیمو ایګو کا نو کله دا سیف کړم او دراش ما سفری لوډ کړم نو تا ګورم مای انفو چې دا سر دی نو موږ سره مای انفو سر دی کله اوس راشم دا دیز نه کمنټ هم کړم دا بند کړم او سفری لوډ کړم بیا هم موږ سره مای انفو سر دی ځکه دا سر شوی دی او دا څونه ورځې لپاره سر شوی دی دا د 10 ورځې لپاره سر شوی دی تر څو چې یوزر سو نکړي تر څو چې یوزر خپل هیستوري او په هیستوري کې کیشه کوکیز ډیلیټ نه کړي دا باندې ډیلیټ کی ګوره
کچې زه راشم کنټرول اچ پرس کړم نو موږ ته دا ټوله هیستوري راځي او چې کله راشم کلیر براوزینګ ډیټا باندې کلیک کړم دلته موږ ته وایي چې ډیلیټول غواړي ور ټول شیان تاسو راځي چې ډیلیټول غواړي نو دا ګوره کوکیز اند ادر سایت ډیټا دا هم پکې شته او کیشه ایمیج او فایل دا شونه هم پکې شته کدا انتخاب کړو یوزر او کلیر ډیټا باندې کلیک کړه نو سونه کوکیز چې د دې په کمپیوټر کې په دې براوزر کې موجود هغه ټول ډیلیټ کیږي نو تر څو چې یوزر دغه سي عمل نه تر سره کړه تر هغه به دا سټ وي او یا تر څو زمونږ چې کوم ټیم ولور کړه هغه نه پوره شوی دا به سټ وي دا به نور کی کته یو کال پس کدي شو نه په شل ورځې پس هم تراشي نو دلته دا تور کې تاسو سره خلاصيږي نو دا موږ سره د کوکی د سټ کولو طریقه او د هغه د ریټریو کولو طریقه اوس دلته دا کوکی موږ سره سټ نو څه مشکل نشته اوس کله د زراشم ځان یو شول کوم مثال ډیمو 1 خو موږ سره سټ نه دی کنه د سفری لوډ کوم نو ته موږ سره چې راځي ایرر راځي او ایرر کې موږ سره سوي undefined array کی دا کوم ډیمو 1 چې وتا ور کړی دا موږ سره سټ شوی نه دا undefined ده نو بیا دغه سه مسلې راځي چې کله تاسو کوکی سټ نیو نو دغه سه مسلې راځي او یا کې دی چې تاسو ول وخت ور کړی وخت پوره شوی دی او کوکی سټ نه دی خپل چې کس تاسو ویب سټ راځي نو هغه ته بیا دا ایرر شو کی نو دې له خاطر چې ایرر شو نشي نو ماته اوس ته ویل چې موږ سره یو فنکشن راځي د is set په نوم باندې نو تاسو به څه کوئ تاسو به دا چک کوئ چې آیا موږ سره دغه ویریبل set دی او کنه نو د هغه لپاره به تاسو شکل د براشه چې کله دا د خاطر کوم چې کله هم تاسو د کوکیز ویلیو پرنٹ کوئ نو لومړی به تاسو دا چیکینګ کوئ چې آیا ویلیو شته کنه کاسي پرنٹ کوئ که په خپل سره پرنٹ کو سبا کوکی سټ نو به تاسو ویب سټ کې ایرر وي وارننګ به موجودي نو تاسو به لومړی چک کوئ پس لاګنه به باغ شو کوئ تر څو وارننګ او ایرر ټول ختم وي نو لیکه اف چیرته مونږ سره اس سیټ کچېرته سیټ وي چې سیټ وي کوکی مونږ سره سیټ وي کوم کوکی مونږ سره سیټ وي د ډیمو 1 په نوم باندې کچېرته دا سیټ و مثال دا خو مونږ سره نشته تاسو مثال خیم کنه نو دا براشي او چې کله دراغله مثال مونږ سره دا ډیمو 1 چې کې دا پرنٹ کی کچېرته سیټ بس دا مونږ ته پرنٹ کا او کچېټ نو ال سره راشي او ال سره شراله په دې کې مونږ سره ایکو کې چې کوکی is not set بس دا میسج به ورکړي اوس که زراشم دا سیف کړم او سفاری لوډ کړم موږ ته وایي چې کوکی از ناٹ سیټ ولی ځکه ډیمو 1 خو موږ سره سیټ نه دی خو کچې د دې په ځای ډیمو ولیکم دلته راشم دا باندې کوم صفر سیف کړم او سفاری لوډ کړم نو ګوره موږ ته کوکی چې شو پرنٹ شو ځکه چې اوس دا کوم کوکی دلته ما ورکړ دا موږ سره سیټ دی دا ډیمو په نوم کوکی موږ سره سیټ شو نو دا موږ سره شو کیږي نو دا موږ سره خبره د کوکی د سیټ کول ده او دغه کوکی چې دا ما په همدغه صفحه کې سیټ کړو په همدې کې مې بیرته ریټریو کړه اوس که چې دا په دې ریزلټ کې ریټریو کوم نو آیا دا موږ سره ریټریو کیږي بالکل ریټریو کیږي کله زراش متولی کوم چې یار موږ سره سو کا پی ایچ پی کوډ سٹارټ کا او تراش موږ سره چیو کا ایکو کا چې ایکو کا موږ سره کوکی ایکو کا کوکی کې موږ سره چې ایکو کا ډیمو پلم چې کوم کوکی ما کریټ کړه هغه ماته ایکو کا نو دا سیف کړم راشم براوزر ته او براوزر کې دا ریزلټ په نوم چې کوم پیج دی هغه خلاص کوم ریزلټ دا پیج په انټر کوم نو ګورم موږ سره دا اکسسیبل دی نو دا اوس ستا په ها ویب سټ کې یوازې ویب سټ کې نه ستا په دې براوزر کې دا سٹور دی نو ته له هر صفحې نه کولای شي دا چې کی اکسس کړي تا ته نوم معلوم دی بس ته کولای شي دا د کوکی اکسس کړي او بل خبره دا راځي ښه تا کوکی سټ کړه وز غواړي چې دا کوکی خپل ختم کړي مخکې له دې چې دې شو د پرشتي ختمول غواړي نو بیا هغه څنګه کوي نو هغه بیا ډیر زیات سمپل طریقه ده سمپل طریقه دا ده چې دا کوم کوکی تاسو سټ کړی دی په دې کې باندې څه کوم دا کوم ویلیو دا به 30 ته ختم کړي یوازې به کوډز پاتې شي او دا کوم ټایم چې تا ور کړی دا به تاسو مینس ته واړوي او چې دا مینس ته واړوي نو اوس دا ټایم دی د دې نه به دا ورځ منفي شو نو چې کله منفي شو کیسه ختم شو کنه دا 13 تاریخ راځي 13 تاریخ مطلب ستا کوکی ایکسپایر شو نو اوس کا چې ته زداران کړم دا کوډ دواړه رن کړم دا ول ځل په موږ سره شو کی ګورکه سفری لوډ کما دل دراشم چې ته فارم ته ګوره فارم ته راغلم انټر مې کو نو ګوره موږ سره شو وکازه بیا سفری لوډ کړم نو موږ ته چې کوکی از ناٹ سیټ ولی ځکه چې موږ کوکی سرمن وېستا کیسه ختم شو دلته موږ نه کوکی نه ډیر شو ځې منفي کړه دا اوس کوم ټیم د دې نه موږ ډیر شو ځې منفي کړه نو زموږ کوکی چې شو ایکسپایر شو پس دا به ته پلس کړم او دا به ته راشم ویلیو واچوم چې نیو ویلیو او سیو کړم او دا راشم چې کوم سفری لوډ کوم نو ګوره یو ځل دا موږ سره شو کنه که بیا رن کړم نو ګوره موږ ته نیو ویلیو پرنټ شو ځکه کوکی سیټ شو اوس که هر څه کلیک کوم بس موږ سره کوکی سیټ دا او که به لری کوم نو دا به زه مینس ته واړو ما او دا براشم دا ویلیو به زه خالی کړم دا به زه خالی کړم سیو کړم اوس ګوره یو ځل ریفرش کوم نو موږ ته شوکی کې مشکل جوړ بیا ریفرش کړم نو موږ ته راځي کوکی از ناٹ سیټ نو ساج کوم کوکی و هغه په کار پسې لاړه نو دا موږ سره د کوکی خبره وا او عملی له خاص سره بیا چې کوم پروژو کې کار کوو بیا څو مثالونه پکې ګورو په حال هم دغه مرزه کې چې موږ کوکی څنګه سیټ کولای شو او موږ کوکی څنګه ریټریو کولای شو موږ څنګه کولای شو له کوکی څخه استفاده وکړو بیرته څنګه ایکسپایر کولای شو